سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلامونه ګیله مې ومنئ او بیا هم راغلی کابل ښار ته سیټیوال چینل د جاوید وفا مکمل ستاسو درانه چوپړ کې ده هیله مند یم زده خپرونه هم ستاسو د پام وړ وګرځي تر اخري د خپرونې زموږ ملتیا وکړئ تاسو کولی شئ زموږ خپرونې په یوټیوب ټیک ټاک فیسبوک باندې مو ګورئ او کوشش وکړئ سبسکرایب وکړئ ځکه ثواب لري سبسکرایب دغه مال ستاسو ما ګورئ او زه هم تاسې ګورم زه مړوند نه یم تاسې وینم تاسو سره زه مینه لرم خدای مو به عزت لره نو دا اوس راغلی یاستو شاده شمشیري ولې منطقه کې یاستو او دا د کفتر هم راسره ګورئ همدغه منطقه کې ځوانان هم راسره ولاړ دي انشاءالله دوی سره به هم خبرې کوو دوی سره به مرکې کوو او دوی نه هم پوښتنې لرو نو تر اخري د خپرونې ملتیا مو غواړم او هیله مند یم زده خپرونه هم لکه دا نورې خپرونې تاسې وګورئ خوند ترې واخلئ او سبسکرایب مو له یاده ونه وځي موږ سره پاتې شئ تر اخري د خپرونې سلامونه ورور مننه ښه جوړې په خیر کور ودان خوشحاله یم چې وینم نو خوشحاله یم ستا په روزه کې ګورم او شاده شمشیري ولي زیارت کې دې ګورم نوم دې څه ده نوم یې احمد جاوید سعادت ستاسې همنامه یم دا خو ډېره ښه خبره ده والا له کوم ځای راغلی د نیمروز ولایت نه راغلی ډېر لرې نه راغلی د ماشوم نوم څه ده د دې ماشوم نوم صمیم الله ده صمیم الله ده څومره روزه ده نن فکر کوم نه روژه ده هم روزه ده روزه کې په قر کېږي یاره نه انشاءالله کله داسې وخت کې در سره سوي داسې په قر سوی روزه کې خو طبعا دا خبرې سته خو کوشش کوو ځانونه کنټرول سلام کاکا خوب هستی وعلیکم السلام جان نام چی است کاکا نام میرویز است از کجا آمدین ما در معیشت شمشیری ولی وظیفه‌ام است خب امروز چندم رمضان است امروز نهم امروز نهم است تو طرف کمره ما کمک سعی کن از کمره به قار ورستی نه چرا قار در روزه قار میشی نه روزه یک فضیلت است قار نمیشی نه اتفاق شده که در خانه میمان اومده باشه و تو روزه دیگه کمک آزار داده باشه سر میمانا قار نشدی نه اول میمان دوست خداست میمان آدم بعد قدر بده خصوصا در ماه مبارک رمضان هر چه که آدم صدقه بده و روز به روزدار خدمت کنه ثوابش بسیار است به کفترام دانه من بازی کدوم روزی ما خصوصا میگه وظیفه ماست که داشته باش چرا میندازیم خیلی تشکر شما بخیر باشید جان جورا شما هم تشکر لطف کردید بخیر سلام برادر خوب هستین خوب هستین ساعتان شک استایل مقبول باسکل مقبول نامتون از کجا آمدین اسمم نظیم است منم از دبی آمدیم اوه کدی باسکل یاد داره آی بایسکل هم از اونجا آوردیم اول مردم از دبی که خود موتر میاره موتورسیکل میاره من که مریض هستم دکتر گفته که باید سپورت کنی اول خود سپورت بدون باسکل نمیشه آره نه به خدا بیری بارک زیاد است بایسکل خوب مزه میده اینا لگه من دبی برم و باز که خود چی بیارم باز بیا اینجا موتر است در رمضان چطور میباشی؟ آره خوب هستم رمضان بسیار خوش میگذره هوا بسیار خوب کم حوصله خو نمیشید نه میشه یک مامای خداوند است دیگه قار خو نمیشید نه خواهش خیر شو اینا شکر جان باز نال روزانه چند کیلومتر باسکل میچونید آره خانم سفارت شوروی دیگه از پشت سرک دیوار خودم اینجا تا مندهی اومدم یک ذره سودا گرفتم نال پس خانه میرم سلام علیکم خوب هستی؟ نام نسه ده؟ دگروال قدرت الله خان او دگروال قدرت الله خان اوه شما نرم بشونی کمره که مکر دگروال سب که بزنم نو دا خود دگروال و رتبه ده دیر زیادی دی جنراله؟ روزه دی نیوله؟ روزه دیم نیوله؟ او بشکه اسمره خیسته کالی یک عکس ما را بگی بیبی که ما چطور معلوم میشیم اون که اکشنی عکس مرا که از جنرال سه بگی گرفتی منه نتنه
روزه سره څنګه حاجي صاحب ولا روزي سره ډیر د خیر روزه ده ډیر ښه روزه ده خو یو لږ قیمتي پښکې راغلی ده نو ښه بیخي د خیر روزه ده تکلیف نشته ورته ته حاجي صاحب روزه کې په کار کېږي کله کله یاره مازدیګر خواته په کار کېږم ولې چې نسوار عمل لرم دا نسوار یو نه کوي سړی سړی مغزو باندې بوجي څه بوج راوړي څومره روزه به دي د څه کالي ته یاره لاس وباسه د 12 نه یو شپېته کاله یم نو څو راځي نام خدا بیا نو زیات وخت سوی دا والله بشکه په خدای نو تا نه ډېره مننه او دا وراره نن خدای دې ښایسته یونیفورم درته جوړ کړی ده خپل ساعت په تېروم کنې خو بس خیر اوسې سلامت سلام جان ډېره مننه خیر اوسې سلام حاجی صاحب خوب هستین؟ چال دارین صاحب خوب هستین؟ سلامت باشه نامتون حاجی صاحب؟ نام حاجی قرارالدین اقجو. او نام خدا اقجو صاحب از کدام ولایت هستید؟ از ولایت بامیان ولسوالی سیغان. خب حاجی صاحب در رمضان چطور میگذره؟ رمضان الحمدلله خوب میگذره به اجازه تون. خوب مهربانی. بسم الله الرحمن الرحیم. من شهید منکم الشهر فلیصم. حضرت خداوند تبارک و تعالی میفرماید هر یک از شما ای مسلمانان که ماه مبارک رمضان را در میابین و شاهد از این میشین باید او را حتما روزه بگیرین. حکم فرضیت روزه از امی دانسته میشه و هر برادر مؤمن و مسلمان ما مکلف است که شاهدی از این روز از این ماه مبارک رمضان باشه حتما روزه بگیره. یکی خوب فرایض روزه است که حکمش به می آیت ثابت شد و دیگر سنت های روزه است، مستحبات روزه است، واجبات روزه است. از قبیل ازی که انسان نه تنها باید زبان چیز دهن خود بند کنه، روزه تعریفش اینمیست که از سه چیز باید خود منع کنه: از خوردن، نوشیدن، جما کردن در روز. نباید از این سه چیز انسان همیشه پرهیز کنه تا به آذان شام. علاوه از او تمام اعضای انسان باید روزه باشد. دست انسان روزه باشه، پای انسان روزه باشه، به طرف کار خراب نره. قلب انسان روزه باشه که بد در دل خود نبیاره. چشم انسان روزه باشه، باید طرف نامحرم، طرف چیزی که ممنوع است نبینه. و زبان انسان روزه باشه، باید گپی لاولب، یک گپی که خلاف ادب، خلاف مروت، خلاف شریعت، خلاف آداب اسلامی است، ایره نباید انسان مسلمان در زبان خود بیاره. و انسان بسیار کوشش کنه که در هم نوع خود خصوصا همیشه خود ولی خصوصا در ماه مبارک رمضان ضرر نرسانه، یک دل یک کسی را خفه نکنه، یک دل یک کسی را نرنجانه از پیش خود و همیشه کوشش کنه که کار خیر انجام بده. چرا نفل را که در اینجا میکنی کار خیر، یعنی کار مستحب یا نفل، این فرض حساب میشه. کار نفل، عمل نفل چی حساب میشه؟ فرض حساب میشه. اما فرضیت 70 درجه بالاتر از او براتون درجه داده میشه. دیگه همیشه ما خواهشم از وطندارای ما که اگر در یوتیوب شما صدای ما را میشنوند و گوش میکنند، این است که همیشه به خاطر تأمین امنیت وطن خود، رفاه و آسایش و ترقی وطندارای وطن خود باید دعا کنند. خصوصا در وقت افطاری و وقت سحری، وقتی که سحری میخزند، خواهش ما است که وطندار از یک چیلم خو چیز جور نمیشه. تلاوت قرآن عظیمشان بکنند، نماز صبح هم به جماعت بخونند، باز برند به طرف استراحت. تشکر، سلامت باشید. تشکر، لطف کردید. سلامت بخیر باشید. بیا هم تا ټول د خرغلاس یو ګران سره مشه. سوده وسره. سلام علیکم. نوم دې څه ده؟ امان الله. د کوم ولایت؟ کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اوسېدونکی. ښه سروبي نه کابل ته راغلی؟ چکر کابل کې د څه خوښ شو؟ والله بس ټول کابل هم خوښ ده. دا ښه ده. روزې سره څنګه؟ شکر فضل دی الله دا ولا کوي. کله په قار کېږي پکې؟ نه په قار کېږي، خو واسې به موږ ته نه وایي. زما خبره ما تاسو موږ سره خو وایي. اصلا یعنی روزه مبارکه میاشت ده. مبارکه میاشت ده، باید ډیر په اخلاص سره تیر کړو. مو ځکه کسان پکې په قار کېږي، خو ته څه وایي؟ هغه ته بس باید ډیر حوصله وکړي خپل فامیل سره ښار او بازار کې په دې چې دا مبارکه میاشت ده. دا میاشت په 11 میاشتو کې یو میاشت ده، یعنی مبارکه میاشت ده. دې مبارکه میاشت کې توبې دروازې خلاصې، بیا در مسلمان توبه وباسي. بشک خیر، سلامت. ډیره مننه. خیر، ډیره مننه. تاسو خیر. په خیر قراری ده. نوم دې څه ده؟ خبیب. حبیب خبیب. څومره ښایسته نوم ده. د کوم ولایت؟ نورستان ولایت. نورستان.
ما تو فهیم جان نورستان میریم یک دفعه روزه سره څنګه خیر شکر روزه دی نیولې او هلنه نن څومره روزه ده نن نه هم ده حمده ښه کله روزه کې په کار کېږي نه په کار کېږي نو کار کوي ګوره ورښتیا به او چې کله کله بیا ماشومان چې وحید د مازیګر ټیم کې ده لږ غوسه راځي صحیح ده نو نورستان کې بیا کله مونږ درسو البته مونږ ګرځي چکر ځو ته بیا کنه ولې نه مونږ تاسو ته پته مې چې کله راځي کله به مونږ تاسو چکر بیا تاسو البته په روزمات کې چی خوري روزمات کې څه چې برابر نه خو مجموع کې تاسو خوړل څه شي دلته مجموع کې غوښه وي وريجې وي فروت وي پنیر وي خوشنا شو دی مالا به خدا گپو زی بسیار خطرناک است ډیره مننه تانه خیر اوسئ خدای په امان خیر اوسئ مننه شکر بیا هم د ټول نه ډیره مننه لمن د مزدغه خبرونه هم تاسو د پامړ ګرځیدلی وي او د خبرونه هم خوند اخیستی نو تاسو کې غواړئ زموږ خبرونه نور هم جالب شي نو تاسو انتقادات پیشنهادات زموږ سر سترګو منو نو تاسو کوی شئ زموږ د چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تاسو کوی شئ په یوټیوب هم وګورئ په فیسبوک هم کوی شئ زموږ د چینل سره وګورئ او زموږ خایسته ویډیوګانو نه خوند واخلئ نو موږ به کوشش دا کوو تاسو خایسته خبرونه جوړ کړو سټیوال چینل مه هېروئ سیتیوال میدیا را دنبال نمایید.